د پاکستان د دفاع وزیر خبرداری ورکړی که هند جګړې ته وده ورکړي نو اټومي جګړه پیلېدای شي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. خواجه آصف له پاکستاني رسنۍ جیو نیوز په مرکه کې ویلي که اټومي جګړه پیل شي نو ټول مسؤلیت به یې د هند پر غاړه وي. دویم خبر: د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د ډیریدونکي پوځي کړکېچ په اړه ژور اندېښمن دی او له دواړو هیوادونو څخه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي او اختلافونه د سولې له لارې هوار کړي. د روسیې دولتي رسنۍ د راپور له مخې روسیې دغه دریځ د یوې رسمي خبرپاڼې له لارې څرګند کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي روسیه د ترهګرۍ هر ډول کړنې په کلکه غندي، د هغې بهر هر ډول بڼه مخالفت او ټینګار کوي چې د دې شر پر وړاندې باید نړیواله ټولنه ګډ اقدام وکړي. د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ شته اختلافونه د خبرو اترو او سولیزو لارو هوار شي. خبرپاڼه ډیروي روسیه د هر ډول دوه اړخیزې حل لارې ملاتړ کوي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد اسحاق ډار سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان تاوتریخوالی نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د ټولې سیمې د سولې او ټیکاو لپاره خطرناک دی. میتوپیانیدوس د تاوتریخوالي د لیږد غوښتنه کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.